السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو نصرت وکا. قاری مسعود حماسي په نامه یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې. د ورور پوښتنه داسې ده چې مثلا یو څه ملګري پروګرام ته تللي دي غره ته، او بلته د جمعې لمونځ پرې راغلی، په غره کې د جمعې لمونځ کړی. نو محترم وروره، یو خو د احناف رایه ده، یو د جمهور علما رایه ده. احناف علما د جمعې د لمانځه د پاره مصر یا فنا د مصر شرط بلی. جمهور علما هم که مصریت شرط نه بلی وروره، خو قریه خو به وي، کلی خو به خامخا وي، نو غره و دشته کې د جمعې لمونځ نه صحیح کیږي وروره. الله پاک د روغ جوړ لره، کامیاب اوسېده. د مونږ د حنفي فقهاو او د جمهور علماو په رای هم داسې نه ده چې مطلقاً د جمعې مونځ ارتې شرطي کیږي، هغه هم شرطونه لري. نو دا خو نه کلی د وروره، نه بازار د هیڅ شي نه، دلته د جمعې لمونځ نه صحیح کیږي وروره. وعلیکم السلام. قاری اسماعیل سمیم په نامه یو ورور پوښتنه کړې ده چې په یوجي کې میږیان یا میږیان ډیر دي، نو څنګه وکړو چې دغه میږیان له دغه جینه لاړ سي. محترمه امام جلال الدین سیوطی رحمه الله یو کتاب جوړ کړی، کنز المدفون فی فلک المشحون. د دې کتاب په 63 صفحه کې لیکي فائدة ترحیل النمل، فائده د دې لپاره چې میږیان له غجینه کوچ وکي. داسې به ورته ووایي، میږیانو غار ته به ودرېږي، ورته وبه وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، یا نمیلتو یا بنت نمال، بعث إليك سليمان بن داود عليه أفضل الصلاة والسلام ذنوبا 9 رؤساء تحمليهم وإلا ارتحلي عن هذا المكان. چې دا ورته ووایي نو د الله په اذن ویل دی جنزي. بعضې نورې طریقې علماو ذکر کړي. ښه خبر دا ده وروره، دوا ورته واچوه چې ضرر رسوي، نو د دوا په واسطه باندې لرې کول شرعاً جواز لري وروره. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسه. وعلیکم السلام. یو ورور انجینر ضمیر په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده که چیرته مثلا امام چې کله اقامت وویل سي، له اقامت نه وروسته چې لا امام تکبیر نه وي کړی، دلته امام مقتدیانو ته غږ وکړي چې تاسې صفونه برابر کړئ، دی وي دا خو به پروا نه کوي. محترم وروره، د مونږ حنفي فقها داسې وایي ویصفهم، امام به صف برابري، یعنی امر به کوي په صف برابرولو مقتدیانو ته. وینبغي ان یأمرهم بان یتراصوا ویسدوا الخلل ویسووا مناکبهم. امام به مقتدیانو ته امر کوي چې مقتدیانو چولې بندې کوي، نږدې نږدې ودرېږئ، اوږې مو سره برابرې کوي. دا امر به ورته کوي، او دا امر محترمه مستحب او سنت ده. امام به دا امر مقتدیانو ته کوي. نو دا چې کم وخت کې به یې کوي، ښه خبر دا ده وروره چې دا د هغه په وخت کې وسي، له اقامت نه مخکې وسي. او که اقامت وویل سي پس له هغه نه د مانځه کې لا تکبیر نه وي تړل سوی، دغه حالت کې مو ویل سي پروا نه کوي وروره. الله پاک د روغ جوړ لره، کامیاب اوسي. دغه عبارت مې چې درته ویلي د دور المختار متن ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور زکی الله روحانی په نامه د پیازو د اوږې په اړه د پوښتنه کړې ده. محترمه علامه امام ابو داود السجستانی رحمه الله په کتاب الاطعمه کې باب کړي، بابون فی الصوم. یلته حدیث راوړي د ابو سعید خدوری رضی الله عنه حدیث ده. دی وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناستو مجلس کې یو سړي د وږي او د پیازو په اړه پوښتنه وکړله. نو داسې پوښتنه یې وکړله چې ای د الله رسوله و اشد ذلک کله الصوم، وږه لږ ډیره سخته ده، افتحرمه، ته دا وږه او پیاز حرام بلې؟ فقال النبي صلی الله علیه وسلم کلوه، نه حرام نه ده، وږه وخورئ. خو من اکله منکم فلا یقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه، خو چا چې وږه او پیاز وخوړل جومات ته دې نه راځي تر څو پورې چې له ده نه بوی د دې وږي او د پیازو بوی د خولې نه هغه نه ځي. ځکه چې ته جومات ته راځې یا یو مجلسګاه ته راځې، نو د بوی د وجې نه خلکو ته اذیت رسیږي.
محترمه علامه خلیل احمد سهارنپوري رحمه الله وی چې نبی علیہ السلام باندې د وږي خوړل نبی علیہ السلام ته جایز ول خو مکروه تنزیهی ول نبی علیہ السلام ته. نو خلیل احمد سهارنپوري وی والاحاديث التي في هذا الباب تدل على ان اكل البصل والكراس پیاز ګندنه او وږه که پخی کې وي خوري او که غیر او که پخه نه وي خامه وخوري جایز ده، خو چې دا چا وخوړله خولې نه بوی تله وعلیه ان یقعد فی بیته، نو دی دې په خپل کور کې کینی، جمعات ته دې نه راځي، د جمع لمانځه ته دې نه راځي تر څو چې له ده نه بوی نه ورک سوی. وکذا من به جرح متعفن، او یو سړی زخمی وي زخم نه بوی ځي، همدارنګه د چا د خولې نه بوی ځي او د چا د قول او د تخرګ نه بوی ځي. والذي استعمل دواء كريه الرائحة يؤذي الناس بريحه لا يجوز لهم، دغه ټولو ته چې مثلا خولې نه بوی ځي، تخرګ نه بوی ځي، زخم نه بوی ځي، وږی خوړلی وي، پیاز خوړلی وي، ګندنۍ خوړلی وي، دغه ټولو دپاره لا یجوز لهم خروج الى المسجد والشهود الى الجماعه، نه به جمع ته راځي نه به جماعت ته راځي تر څو پورې چې خوله داسې نه پاکه کړي چې بوی تر نه ورک نسي، ځکه په دې باندې خلکو ته اذیت او ضرر رسیږي. وروره الله پاک دې روغ جوړ لره.